نن د سوریې یو 18 کلن ځوان چې په 18 کلنۍ کې زندان ته تللی و، نن د 50 کالو له زندان نه راووتل. 10:30 بجې زندان مات سو، هغه له زندان نه راووتل. نن د سوریې 1.5 لک خلک ورک دي، ورک بندیان دي، ژوندي دي، په زندان پسې ګرځي، خلک ګرځي، سوریایان ګرځي چې خپل بندیان پیدا کړي په 1.5. دا ولس دی، موږ ولس ته دا ولس که موږ په څپڼاخ وهي، موږ باید مخ ورته ونیسو. پاسته بیا ترې پوښتنه وکړي بچی ولې دې ووهلم، ځکه دا مو خپل ولس ده. خو ولس که موږ نه پوښتنه وکړي او موږ یې په دا خوله ووهو، نو دا د ولس زړونه ډکېږي. دا ډک زړونه، دا د انسان د زړه مینه دا چاته نه معلومیږي او نه یې نفرت معلومیږي. ډېر کم خلک دي صادقه خلک چې هغه که په زړه کې مینه ویم ښکاري او که نفرت ویم ښکاري. دنیا نن سبا هغه دنیا نه ده چې مخامخ تا ته څوک وایي، ځکه د 1 د 2 او د 10 خوله دې چې ورماته کړله، بیا د 11 کس هر څه په زړه کې ساتي. نن د سوریې یو 18 کلن ځوان چې په 18 کلنۍ کې زندان ته تللی و، نن د 50 کالو له زندان نه راووتل. 10:30 بجې زندان مات سو، هغه له زندان نه راووتل. نن د سوریې 1.5 لک خلک ورک دي، ورک بندیان دي، ژوندي دي، په زندان پسې ګرځي، خلک ګرځي، سوریایان ګرځي چې خپل بندیان پیدا کړي په 1.5 لک کسانو کې. اله اوس 25,000 کسان نن د سوریې په وخت 10 بجې د شپې پیدا کړي دي. ته فکر وکړه دومره زندانونه، 1.5 لک کسان چې په یو زندان کې وي، 10,000 په بل کې، 50,000 بل کې، 2 میلیونه دې شهیدان کړي، بیا هم د نظام بقا ونه کړي او ته په تیاره کې ورکې په هوا کې. تر اوسه د سرنوشت نه ده معلوم چې ته چېرته یې، مړ یې که ژوندی یې. اوس لږ خبر سم چې روسیې ته رسېدلی، دا به حقیقت وي که نه وي. نو که استبداد، ظلم، زور زیاتی نظامونه ساتلی، نن د سوریې نظام سقوط نه کوه. پوه سولې؟ د قذافي نظام سقوط نه کوه چې هر بچي ته $100 تر 18 کلنه یې پورې ورکوه. د پیسو انبارو په تاسو به وګورئ، یو ورځ به د سعودي حکومت سقوط وکړي، ځکه هر سړی په خوله وهي، هر سړی. دا د سعودي خلک ولس دا ډېر مایوسه ده، خفه ده. نو موږ او تاسو باید لږ لرې وګورو، 10 کلنه 15 کلنه پالیسي جوړه کړو، پالیسي کې مخ ته ځو 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 ځو. که چېرته یو جي کې مشکل وي، بیا نو هغه مشکل حل کړو. پرون زه بعضې سپین ږیري علماو سره ناست وم، هغوی ویلي چې دا د وخت د علماو مسؤلیت ده چې د دغه وخت ستونزې حل کړي. هغه دا اجماع د څه شي دپاره ده؟ اجماع د دغه دپاره ده، نن موبایل راوتلی ده، دا 10 کاله مخکې نه و. په دغه موبایل کې مساله راوځي. مساله دا ده چې سرالیا په 18 کلنۍ نه کم عمر باندې ټلیفون انټرنټ بند کړ، سخت قیودات یې ولګول چې تر څو دغه ځوانان سبقونه ووایي. ښه، هغوی خو هغه د قانون ورته جوړ کړ. نو اوس د عصر علماو ته دا لازمه نه ده چې دغه موبایل دپاره قانون جوړ کړي؟ لپټاپ نه و، انټرنټ نه و، ټیک ټاک نه و، فیسبوک نه و، ټویټر نه و، دا نوم نه و 20 کاله مخکې. نو اوس چې دغه راغی، دا ته مکمل بندوي که د ده دپاره حل لاره راباسه. یو سړی ده په جنازه کې ډول وهي، ته جنازې ته ناروا وایې که ډول ته ناروا وایې؟ جنازې منځ ختموي که ډول ختموي؟ یو سړی ده په جومات کې اتڼ کوي، ګډېږي، دا موږ یې وینو، دا موږ یې وینو، دا سڼې سیاچې، دا لونګۍ یو خوا بل خوا لویږي. دا دین ده؟ ته اوس دغه ته ناروا وایې که د جومات او د دین ته ناروا وایې؟ ته به حل ورته پیدا کوې که به یې نه پیدا کوې؟ پرون مې یو ځوان لیده،
د افغان خویندو په لمنې دومره لوی داغ ولګوه چې باور په خدای وکړه هغه هلک چې ډېر عمر 14 کاله عمر به یې و لږه لږه ږیره راولې وای ته څه خبرې په پوهنتونو په مکتبو کې داسې کارونه کېده چې دا اوس وای هسې به په امریکا کې نه کېږي جینکیو حمل راوړه ځوانه ته څه خبر سې جینکیو حمل راوړه دا یې نه ده خبر ده لیدلي نه دي ده ته چا ویلي دي د ما ویلي او تا ویلي راځي په لایف کې وایي په دغه پوهنتون کې خو زما خور او ستا خور ده دا خو زما او ستا عزت ده دا نن تاسو د خلیفه سراج الدین خبرې واورېدلې دا خبرې چا کړې ولې دې ته ضرورت پیدا سو موږ باید فکر وکړو موږ باید هغه څه مو څه ترلاسه کړي هغه له لاسه ونه باسو اوس زه راجګېږم زه په خپله راجګېږم سره زر په سړک کې ږدم ډېر هم نه لږ هم نه 10 کیلو 20 کیلو او زه ترېنه ځم دا زر پاتې کېږي د دغه زر د لاسته راوړلو دپاره به 10 ځوانان ځانونه مرګ ته ورنکړي تر څو دا ترلاسه کړي او که زه د دغه سرو زرو حفاظت وکړم د دې پالنه وکړم دا سره زر ما ته پاتې دي خو که په سیاره کې واچوم دا د ما لاسه ځي دغه 10 کیلو سره زر ما ډېر په خواریو په ډېرو تکلیفونو ترلاسه کړي زه په سیاره کې ږدم او بیا وایم چې والا ما نه زر چا ویوړل یا اوبه په یو پلاستیکي خلطې کې اچوم د اوبو سخته قحطیم ده او په سلګونو داسې نور وسایل ستاسې دا اوبه پکې محفوظه پاتې کېږي زه په پلاستیکي خلطه کې اچوم او روان یم دغه اوبه شام ته رسوم روسیې ته رسوم دا امکان لري چې دا پلاستیکي خلطه د ما نیولې وي او زه دا اوبه سالمې روسیې ته رسوم دا خو نه کېږي کله چې موږ د یو شي په ارزښت باندې پوه شو زه د دې نظام په ارزښت ځکه پوهېږم چې د الله په ذات قسم ما په کور کې په آرامه شپه نه ده کړې زه د دې نظام په ارزښت څخه پوهېږم دا کوم کلي کې چې زه اوسېږم دا لکه علاقه غیر ده چې دلته به د حکومت او د طالبانو مړي پراته وو دلته به د ولس چې بس په معمولي خبره به ټاک ټوک سو بوجۍ کې به یې بند کړه دلته به یې خطا کړه په الله قسم موږ له بوجیو نه زخمیان راویستلي چې په مرمیو سوري سوري ژوندي پاتې سوي دي اوس هم ګرځي دا به یې په بوجیو کې بند کړل نو زه دا احساس ما ته د دې قدر معلومیږي ما ته به یو پاکستانی پولیس ودرېده له خولې به یې لاړې بهېدلې ما ته به یې مهاجره نن ما ته خپل وطن کې څوک مهاجر نه وایي نو خو زه په ارزښت پوهېږم دغه کوچی ورور د په سعودي کې مسافر پروت ده کیدای شي مشکلات به لري افغانستان ته به یې ډېر زړه کېږي چې راسي اما ځینو مسالو به یې د مخه نیولي وي د لونګین به یې نیولي د فهیم به یې نیولي دغه فهیم ورور د افغانستان د زه پوهېږم چې دا د افغانستان یو ساعت ژوند په ټوله جرمني نه ورکوي اما نن دی خپل هېواد ته نشي راتللی دا اوس موږ تجارت کوو دغه کوچی ورور ده دی د نرشي د بانکي سیستم نه غیر دی دی چې په افغانستان ته خپلو بچیو ته پیسې لیږي 10% 15% دنه کمیشن اخیستل کېږي که دی د بانک اکاونټ ولري ولې به دنه کمیشن اخیستل کېږي خو خپل بچی د زی به د بانک اکاونټ نه به پیسې راباسي نن تجاران په لاکو کې $10,000 کمیشن یې ورکوي دغه بوج ټول په ما او تا باندې لویږي قیمتونه لوړیږي که دغه بانکي اکاونټونه موږ درلودلی د موږ تجارانو باندې بندیز نه وای دی به چین د تله خپل اکاونټ به $1,000,000 ویسته سودا به اخیستله ولې به 10,000 20,000 50,000 په $1,000,000 کېدای دی 50,000 کمیشن ورکړي دغه 50,000 روپۍ بېرته ما او تا ته ګټه راتلله موږ له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو د مشکلاتو درک نه کوو اصلا موږ ډېر وړې مشیندرۍ وړې پرزې
دغه دا اوس د افغانستان موټرونه که دغه سپیر پارټ رانیسي دغه موټر به ته څه فکر کوې افغانستان کې څو کاله دوام وکړي؟ آیا موږ جوړولی شو سپیر پارټ؟ موږ کولی شو دغه موټر 20 کاله چالان وساتو؟ موږ کولی شو دغه جانریټر چې زموږ د حکومتدارۍ سیستم پرې روان ده دا 10 کاله چالان وساتو، خپل برقونه خپل اداري سیستم پرې باندې مخ ته یوسو؟ نشو کولی. دا حقیقت ده. موږ د دې ضرورت نه لرو موږ چې چا سره جګړه وکړو، صرف چې دغه لارې را باندې باندې کړلې بس اتي وروره ما او تا محتاج لاس مو غاړه کې لوېدلی. څنګه دغه لاس موږ په خپله ماتوو. دا نه ده چې ولا فلانی مړ سو هغه اجل یې پوره و. صحیح هغه مریض سو هغه وروره بله ټکار وکړه یا داسې مرګ دی چې ته په خپله ځان د موټر لاندې اچوې. پوه شولې؟ دا خو هغه څه دي چې سوچ کول پې پکار دي. باور په خدای وکړئ. ډېر 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 شیونه دي چې نړۍ لري موږ یې نه لرو. دا اوس ما پرون وای فای نه و، ما 200 روپۍ انټرنیټ پیکج کړی 200 افغانۍ، دې نه جوړېږي 800 کلدارې. په 800 کلدار هغوی 3 میاشتې چې انټرنیټ وکړي قسم په خدای که خلاص کړي. فری ملت یې ورکوي په ایران کې په ډېرو هېوادونو کې. اما ما صرف 3 ساعته په ټیک ټاک کې 200 افغانۍ له لاسه ورکړل. دا د یو کور مصرف ته دا 300 افغانۍ. باور په خدای وکړه ما د 200 افغانۍ انټرنیټ پیکج بیګا کړی ده. غریب سړی وس لري د 500 افغانۍ نه لري. نو دا هغه ستونزې دي چې دې ته باید موږ فکر وکړو. دا نه ده چې زما په کور کې پلاو بار ده او بس ما نوي یوجي ته کوچای صاحب کاډه راوړې ده، غوښه مې راوړه، څنګه مې د بخار کې بار کړه 3-4 دانې پیشاکې راغله. پیشاکې له انسانانو ډارېږي، بیا بل خصوص دی او کور ته نوی لاړ سې دا له لوږې نه کوټې ته ننوتل.